د چاپې سهار د اتلانو کارنامې درېیمه برخه. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی. د شهیدانو جونګړه که د اسلافو تاریخ د قربانۍ دردمن داستانونه لري، هغوی د اسلام له شمې د ځان مال او بچانو قربانۍ ته اماده وو. لله الحمد زموږ هم عصر ځوانانو هم د قربانۍ داسې تاریخ وروستي نسلونو ته پرېښود چې راتلونکي نسلونه به د قربانۍ په ډګرونو کې اقتدا پسې کوي. په ګران هېواد کې د امریکایي ښکېلاګرو له لوري له یرغل وروسته د زمریالیو د ټاټوبې له غېږې اتلانو شازلمیو د دوی د مقابلې ډګرونه وپالل. تش لاس خو په الهي نصرت د عقیدې له امله د دشمن په وړاندې د اورونو غېږ ته هم اماده شول. دلته داسې کورنۍ هم شته چې د یرغلګرو په وړاندې د مقابلې په ډګر کې شهادت لا نور هم عزم پیاوړی کوي. د لومړي ځای له شهادت وروسته دغه مېړنیو کورنیو دوهم ځوان ته چانټه او ټوپک ور په غاړه کړي. لا یې د یوه شهید جسد د خاورو میلمه نه وي چې چانټه او ټوپک یې د بل ځوان بچي د غاړې هار شي. زموږ سرشار او حماسي وګړي له داسې کورنیو هم برخمن دي چې د الهي دین په وړاندې 15 تنه تنکي ځوانان د شهادت معراج ته هسک شول. درنو او قدرمن اوریدونکو، د داسې کورنۍ داستان اورو چا چې د اسلام شمې ته 15 بچي ستی کړل. دغه د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د بیانین کلي کې د مولوي ګلیمن کورنۍ د لومړی شهید حزب الله سباون و. ځواني مرګ شهید لوی رب جل جلاله په حسینه قواره او ښایسته اخلاقو نازولی و. د علمیت له دستار هم برخمن و. نوموړي د امریکایي ښکېلاګرو له لوري تر زیات تعقیب لاندې و. د نوموړي شهید ورور مولوي زاهد الله سباون راته وویل په شهید حزب الله سباون باندې د یرغلګرو له لوري 14 چاپې ووهل شوې. بالاخره د 1489 هجري شمسي کال د میزان په میاشت کې د چک ولسوالۍ د ګردن مسجد د بیانانو په کلي کې د 2 ملګرو سره یو ځای په چاپه کې په شهادت ورسید. شیخ الحدیث مولوي محمد شریف حلیمي راته وویل د شهید مولوي حزب الله سباون د فتحې لپاره د دې کور ته ورغلو. والد صاحب یې ویل په سباون پسې مې ډېر زړه خپه و. د شپې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې ولید چې د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ د ټوپورو د کلي په ساحه کې وي. زما زوی حزب الله سباون هم ورسره وي. دوی 82 توپ صفا کوي. ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل د خپل زوی لپاره څه غواړې؟ ما ته حیا راغله. ورته مې وویل غواړم چې ستا سره په جهاد کې وي. مبارک علیه السلام وویل دغه دی زما سره په جهاد کې دی. دوهم شهید ملا معتصم بالله سباون نوموړی د الله جل جلاله د سپېڅلي کلام د حفظ ترڅنګ تر وړې دورې موقوف علیه پورې درسونه ویلي وه. د مولوي حزب الله سباون له شهادت وروسته نوموړی د چک د نظامي مسؤل په توګه 3 کاله خدمت ترسره کړ. دغه اتل هم د ښکېلاګرو تر زیات تعقیب لاندې و. 2 ځله یې ورباندې چاپې واچولې او یو ځل یې د سبکي ساحه کې ورباندې د ډرون پیر وکړ چې لوی رب جل جلاله ترې وساتلو. د دستار په سر کولو ته 1 کال پاتې و. ځواني مرګ د دستار د ولونو پر ځای په مخ سپین کفن هوار کړ. نوموړی د 1492 هجري شمسي کال د حوت میاشتې په 21 نیټه د امریکایي ډرون په بېرحمانه برید کې د خپل یو ملګري سره د چک ولسوالۍ د شمپارې په کلي کې په شهادت ورسید. د نوموړي کورنۍ درېیم شهید ملا عصمت الله صدیقي د همدې شهید پالې کورنۍ لاروی و. تر وړې دورې موقوف علیه پورې یې درسونه لوستي وو. بالاخره د خپل عمر په 28 کلنۍ کې د چک ولسوالۍ د نورخیلو په واسطه باندې عملیات کې د مخامخ جګړې پر مهال یې لومړی د زخمونو هار په غاړه او وروسته د شهادت د کاروان مل شو. څلورم شهید ملا حجت الله هجران د همدې شهید پالې کورنۍ له ویاړ برخمن و. ابتدایي درسونه یې ویلي وه. په هېواد د یرغل په وړاندې مبارزې د نور تعلیم فرصت ورنه اخیستی و. هجران د امریکایي ښکېلاګرو له لوري د خپل کور په انګړ کې د شپنۍ چاپې پر مهال د شهادت ویاړ خپل کړ. 5م شهید الله سباون د همدې ګلابي شهیدانو د لارې لاروی و. نوموړي د دیني علومو د فراغت د فضیلت دستار هم په سر کړی و. د اسلامي امارت په لیګو کې د چک د کتې مسؤل، د سید آباد د کمیسیون مسؤل، د ولایت د کمیسیون د غړي او د جوختو ولسوالۍ د ولسوال په توګه خدمتونه کړي. د یادونې وړ ده چې نوموړي دغه خدمتونه په پوره دیانت او امانتدارۍ سره سرته رسولي. دغه شهید هم د امریکایي ښکېلاګرو تر زیات تعقیب لاندې و. 2 ځله یې ورباندې چاپې واچولې چې لوی رب جل جلاله د نوموړي حفاظت وکړ. دغه راز امریکایي اشغالګرو د نوموړي په سر 15 لکه ډالر انعام ایښی و. د تیارو له لارې خطونه وشیندل چې د سباون د تصویر سره یو ځای د ډالرو تصویرونه هم تیت کړل.
دغه ګلابي ځوان داسې مهال چې چوختو ولسوالۍ کې په جهادي خدمت مصروف و د 1400 هجري شمسي کال د حمل میاشتې کې د چوختو ولسوالۍ ته څیرمه له خپلو 3 ملګرو سره د شپې په 1 بجه د امریکایي یرغلګرو په وحشانه بمبار کې په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د پلار امید د مور ارمان د همدې 5 شهیدانو ورور مولوي زاهد الله صباون راته وویل زموږ والد صاحب ته لوی رب جل جلاله داسې صبر کړی و چې تصور یې نه کیږي. زموږ د هر ورور له شهادت وروسته به د هغه ټوپک او چنټه زموږ بل ورور ته ور په غاړه کړل. نو موړ یې زیاته کړه. زموږ والد صاحب ویل که زما ټول بچیان شهیدان شول لمسیان مې د قربانۍ لپاره شته، که هغوی هم شهیدان شول زه خپله د جهاد میدان ته ځم. که زه هم شهید سوم او کور کې یوازې زنانه پاتې شولې هغوی به د مجاهدینو خدمت کوي، او که موږ ټول کور بمبار او له منځه لاړ په کور کې به بیرغونه ودرو خلک به وایي دغه د شهیدانو جونګړه ده. یرغلګرو په دغه کور د چاپو په مهال ګڼ جنایات ترسره کړل. یو ځل یې دغه کور باندې د چاپې پر مهال د کور ټول خوراکي توکي سره ګډ وډ او له منځه وړي. بل ځل چاپه کې د کور دروازې او رسۍ ټولې ماتې کړې. دغه کور اوس مهال 18 یتیمان لري. الله تعالی دې د دغه شهیدانو شهادتونه په خپل لوړ دربار کې قبول کړي. د الحاج مولوي ګل یمین پشان پلرونه موږ ته ابراهیمي قربانۍ را یادوي. اسلامي امت د داسې تاریخ جوړونکو کورنیو د احساساتو تر پور لاندې دي. دغه ګلابي ځوانان د سپېڅلي دین په دفاع کې د هیواد ازادۍ ته نظرانه شول. د دوی سرښندنه موږ ته ځانګړی پیغام لري، هغه دا چې باید د دوی له ارمانونو سره وفا وکړو، د دوی په پل کښېږدو. د دوی او د هیواد د ازادۍ د نورو یتیمانو پالنه زموږ مسؤلیت جوړیږي. باید پالنه او روزنه په خورا لوړ عزم ترسره کړو. طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی. طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. طالب شهید دی او